د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې یو پلاوی د اتریش په دریم کنفرانس کې د ګډون لپاره وینا ته تللی دی. په دې غونډه کې به د طالبانو پر ضد د روانو حالاتو، د افغانستان پر امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د بېلابېلو موضوعاتو په اړه به د نظر تبادله وشي. د مقاومت جبهې د رسنیزو چارو دفتر اعلان کړی چې د دغې جبهې مشر احمد مسعود د اتریش په دریمه غونډه کې چې په وینا کې د نړیوالو چارو د انسټیټوت له خوا جوړیږي د ګډون لپاره تللی دی. د دې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي د طالبانو ضد څیرې او جریانونه د افغانستان پر امنیتي مسایلو، بشري حقونو، د سیاسي ګوندونو ترمنځ توافق په اړه د سیمې او بهر هیوادونو سره خبرې او مشورې وکړي څو د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره یوه نقشه وړاندې کړي او تفاهم ته ورسیږي. پر دې سربیره ویل کیږي چې د دې غونډې په پای کې به ګډونوال د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سازمانونو له یو شمېر استازو سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وکړي. تر دې مخکې په اتریش کې د وینا غونډه دوه وړې ترسره شوې وه چې پکې یو شمېر سیاسي شخصیتونو، مدني فعالانو، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانیو وکیلانو او د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو ځینو استازو ګډون کړی و. په وینا کې د دې ناستې په تړاو تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي.